یو شپږ میاشتې پس به ښځه مړه شو، قسم په خدای که بیا یې ویلي چې زه د ښځه میراوس په ملک کې دننه او سلامونه ملګرو، تاسو چې دا کومه ویډیو په سکرین باندې وکتله ملګرو، دا بل څوک نه دی، دا میراوس دی او تاسو به یې ډېرې د خندا ویډیوګانې کتلې وي. ملګرو، ډېرې زیاتې د خندا ویډیوګانې هم سازوي او د دې خندا ویډیوګانو دپاره خلکو بار ملکونو ته هم بوتلی دی او هلته یې په پروګرامونه هم کړي دي او د خندا نه ډک پروګرامونه به میراوس کول. خو ملګرو، اوس میراوس د شوګر بیمار دی او په هسپتال کې پروت دی او نن یې په هسپتال کې 5مه ورځ هم ده. ملګرو، خیبر نیوز والا ورسره هم ویډیو کړې ده او ډېر داسې خلک راځي چې د هغه سره ویډیوګانې کوي. او ملګرو، د میراوس د خولې وینا دا ده چې خلک راځي ویډیوګانې را سره کوي خو هیڅ چا را سره مدد ونه کړو او دا هغه پښتانه دي چې ما ټول عمر خاندولي دي او د دوی په مخ باندې ما مسکا راوستې ده. ملګرو، میراوس وایي چې کله زه په وجود باندې روغ وم نو ټول عمر ما دا پښتانه خاندولي دي او زه چې اوس دې وخت کې کټ ته پرېوتم نو هېڅوک ما له نه راځي او نه ما سره مدد کوي. ملګرو، الله تعالی دې والله روغ صحت ورکړي او ډېر خوش اخلاقه انسان هم دی.